د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وویل دغه ښوونځی چې 14 درسي ټولګي لري د یوه خیره بنسټ له لوري د 2 لک امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې په دې ښوونیز مرکز کې به 1500 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شي. 16 اتاق داره و 8 غرفه تشناب داره و از طرف مؤسسه سید الکائنین که یک مؤسسه خیریه است جور شده و تقریبا 2 لک دلار سرازی مصرف شدگی است و 2 طبقه است. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي د بلخ ولایت د پوهنې ریاست څخه مننه کوي. زیاتوي چې اوس یې د استوګن ځایونو سره نږدې اولادونو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. بوشتکا که مکتب میخواندن از سرک بسیار جای دور میرفتن حال الحمدلله گذر و سایه ما در اینجا در نزدیک بچه‌ها میان درس خود میخوانن بدون خطر. در ساختار مکتب که به بهره برداری سپرده شد از معارف ولایت بلخ خیلی خرسند هستیم. په همدې حال کې د یاد ښوونځي مدیر ویل چې دغه ښوونځی درسي توکو او وسایلو ته جدي اړتیا لري چې په دې برخه کې باید هم جدي پاملرنه وشي. مکتب ابتدایی سلطان محمود غزنوی در سال 1402 تأسیس گردیده بناهن به تجهیزات و اجناس از قبیل میز، چوکی، تجهیزات درسی، مواد درسی اشد ضرورت دارد. د یادونې وړ ده دغه ښوونځی په 1402 لمریز کال کې تأسیس شو. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس دغه ښوونځي سره د هر ډول اړینو او درسي توکو د برابرولو ژمنه وکړه.